د شرق رادیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو سلام، وخت مو پخیر. زه توریالی ساحل ستاسې ورور، ستاسې کوربه، یو ځل بیا د ژوند پړاوونه په خپرونه کې ستاسې کوربه‌توب کوم، په دې هیله چې تاسې ټول روغ جوړ او د صحت جامې په تن ولرئ. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، تاسې ګورئ چې موږ فتح آباد ته راغلي یاستو، چې دلته فتح آباد کې زمونږ یو داسې بېوزله کورنۍ ژوند کوي چې په کورنۍ کې ورته دوه درې زمونږ هغه خویندې چې اول کې په هغې باندې جګړه به راتلو، چې زمونږ ګڼ شمېر هیوادوال د جګړې د مرض دغه نوم سره اشنا دي. بیا وروسته دوی ته رواني تکلیف پیدا شو. دغه خپل خویندو سره به هم دلته ګورو او د دې هغه ژوند به تاسې ته د نږدې څخه ښیو. خو تاسې ګورئ چې قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، چې په ننګرهار همیشه بهار کې نری نری باران شبنم وریږي، دا د الله تعالی رحمت دی. خو زمونږ ځینې داسې کورنۍ دي چې هغوی په خیمې کې ژوند کوي، همدارنګه کورونه به یې هم ښه نه وي، چې په دغه باران کې به، په دغه یخنۍ کې به دغه کورنۍ ژوند څنګه تیروي. په دغه کورنۍ کې زمونږ هغه زړه ستړی مورکۍ، هغه زړه ستړی پلار، تر څنګ یې زمونږ هغه نورې خویندې چې دلته ژوند کوي، د دوی سره به هم خبرې کوو، په دې هیله چې خپرونه تر پایه پورې وګورئ او د خپرونې تر پایه پورې موږ سره پاتې شي. ورجانې ښې دیخوا ما ته وګوره. ښې قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، تاسې ګورئ چې د دغه خوراکۍ یادونه ما تاسې ته وکړه چې دغه خوراکۍ زما تر څنګ ولاړه ده. دا هغه خوراکۍ دی چې اوس ورته رواني تکلیف پیدا شوی دی او اعصابو کې فرق دی. دغه خوراکۍ سره او دلته زمونږ یوه بله خوراکۍ هم ژوند کوي چې د دې نه مشره دی. تر څنګ هغه نورو خویندو ورونو سره هم چې دلته ژوند کوي دغه کورنۍ کې، دوی سره به خبرې کوو. هیله کوم چې بیا هم زموږ ملتیا وکړي او موږ سره تر پایه پورې پاتې شي. Ah.
اوریدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې په دغه کورنۍ کې زمونږ هغه دوه خویندې چې د جګړه په مرض مبتلا دی زما ترڅنګ ناستې دي او د دوی ترڅنګ زما یو بل خورکی هم ناسته ده چې د دغه دوه خویندو مشره خور دی چې موږ او تاسې اکثر یادونه کوو چې په کورنۍ کې مور وي پلار وي او د پلار نه وروسته هغه مشره خور وي چې هم د مور وظیفه اجرا کوي هم د پلار او په خپلو هغه واړه واړه خویندو ورونو باندې د شفقت لاس راکاږي دغه خورکی زما ترڅنګ ناسته ده لومړی دغه خورکی نه یو څو پوښتنې کوم بیا د هغې نه وروسته دغه خپل واړه واړه هغه خویندو سره چې په رواني تکلیف مبتلا دي چې تاسې به د کمرې د سترګو ګورئ چې همدا اوس بې حاله دي په ځان نه پوهېږي او غواړم چې هغه واړه واړه کوچني کوچني ماشومانو سره هم خبرې وکړم خو لومړی دغه خورکی سره خبرې کوم چې یخني دی او بیرون تاسې ولیده چې باران وریږي او دغه خورکی همدا اوس رپي او ترڅنګ یې هغه ورکوټی ورور چې ورته غېږ کې ناست دی هغه هم رپېږي لګیا دی دا کورنۍ په داسې یو حالات کې ژوند کوي چې دلته د ناستې لپاره یو ښه داسې فرش هم نه لري او تاسو ته به موږ وښیو چې دغه کور چې دی متاسفانه چې دروازه خو لري اشداره هم لري په اشداره کې چې دی هغه شیشې هم نشته چې دوی دغه یخنۍ دلته څنګه تېروي غواړم چې دغه خورکی سره خبرې وکړم خورجانې ستړی مه شي خورجانې لومړی تاسې راته دا ووایي چې څه خبر یم چې ستاسې مورکی هم په رواني تکلیف مبتلا دی ترڅنګ یې هغه دوه زموږ خویندې چې دلته تا سره ناستې دي او هغه واړه واړه ماشومان ستا ورونه چې دلته ناست دي چې ته راته دغه د خپل ژوند په هکله څه داسې ووایه چې دغه ژوند په تاسې خورجانې څنګه تېرېږي دا ژوند په موږ ډېر سخت تېرېږي بیخي ښه نه وي موږ دې ژوند کې کله وړم وي کله نه وي کله ډوډۍ وي کله نه وي خورجانې همدا اوس دغه خویندې دي چې داسې په رواني تکلیف مبتلا دي چې مخکې موږ خبر شو او موږ ته وویل شو چې دا لومړی د جګړې په مرض مبتلا او بیا وروسته ورته رواني تکلیف پیدا شو اوس بې حاله دي دا د ورځې د شپې د دغه خویندو پالل تا ته څنګه یې مورجانې د هم په رواني تکلیف مبتلا دی دا هم راته وایي خورکی ډېر سخت دی موږ باندې دا ژوند کله چې سهار پاڅم اول یې دوه مخه لاس مینځم کله هغه چې چای وڅښلو بیا هغه کوم کالي ورته بدلوم بېرته یې هغه کوم دا د شپې چې ویده کېږي بیخي یو ساعت ویده کېږي بل ساعت ویښېږي بیخي خوب یې نشته ټوله شپه موږ دې ته ناست هم مې مور همداسې ده مور مې بیخي په ژوند نه پوهېږي چې دا سره کوم زندګي ده وړکې وړکې دي پلار مې غریب سړی دی خورجانې که راته دا هم ووایي چې پلار دې څه کار کوي پلار مې کله ډیاري کوي کله کار یې کله نه وي کله کور کې ناست وي بیخي کار نه وي خورجانې دغه فعلا چې ستا په غېږ کې دغه ورور دې ناست دی او موږ یې ګورو چې د یخنۍ له امله رپېږي لګیا دی غاښونه یې پړکار یې کوي او شونډې رپېږي چې دا وخت په تاسې څنګه تېرېږي ستا په زړه کې کوم احساس راځي کوم درد راځي خورکی راته ووایي زما په زړه کې دا احساس راځي چې کورته یې ورسره جمپر یي هغه جرابې په خپو وي بوټان په خپو وي خولۍ په خپو وي خو بیخي ارمان مې نه پوره کېږي همدا ټول ارمان یې موږ ټول همداسې حال دی کور کې او کله هغه چې پیسې هغه د ډوډۍ اخلو چې کله نه وي بیخي موږ همداسې وږي دا ورونه مې جاړي ښه خورجانې کله چې دغه خویندې درنه څه وغواړي یا دغه ورونه د څه وغواړي تا مخکې هم وویلو چې مور مې هم په رواني تکلیف مبتلا دی اعصاب یې کار نه کوي نه پوهېږي چې ژوند څه ته وایي نو دغه ټول مسؤلیت ستا په غاړې دی چې ته دغه حالات په تا باندې څنګه تېرېږي خورجانې راته ډېر په ما سخت تېرېږي
کله یو شی رانه غواړي کله بل شی رانه غواړي خو ما سره چې نشته نو څه شی وکړم کله ناکله دې په زړه کې هغه کوم یو خبره راځي او کوم یو خبره دې ځوروي چې دوی تا نه هر څه غواړي او تا سره نه یو ستا په زړه کې به دا راځي چې یا خدایه کاشکې موږ سره هم هر څه وی پیسې وی موږ سره په کور کې مو ښه خوراک وی ښه جامې مې وی چې دې خویندو ته مې اغوستی وی ورکړی مې وی دا حالات هم لږ راته ووایې خورکې دې حالت چې هره ورځ موږ نه غواړي چې دا شی راکړه که دا شی راکړه خو نه مې پلار کار کوي کار نشته کله یې کله نه خو کار نه کوي دا هر شی غواړي خلک چې کم هغه یې موږ ته یې رالېږي دا زاړه زاړه شي نه یو شی موږ کره پاک نشته ښه خورجانې همدا اوس چې موږ ګورو ته د چادرۍ لاندې رپېږې لګیا او د یخنۍ له امله په زړه کې دې دا څه راځي چې یا خدایه کاش زمونږ هم یو ګرمې جامې وې د پلار کاروبار مې وی دغه خویندې مې روغې وې یو مشر ورور مې وی چې راته یې کار یې کولې پیسې به یې موږ ته راوړلې زموږ به ژوند خو په زړه کې د څه راځي خورکې دا هم راته ووایه په زړه کې مې دا راځي چې کاشکې مې مشر ورور وی چې کاروبار به موږ ته کول کاشکې مې پلار کار وی چې کار یې به کوو خو یو شی هم نشته په زړه کې مې ډېر ارمان پاتې دی چې ګرم هغه ژمی ښه ګرم تېر کړو خو نه کېږي څه وایې خورجانې چې دغه ارمانونه به ځان سره ګور ته وړې او که نه هغه خلکو ته به چغې سورې ووایي هغه خلکو نه به مدد وغواړې اول د الله نه به مدد وغواړې او بیا به د هغو شتمنو هیوادوالو نه به مدد وغواړې څه وایي چې دغه تاسې باندې به دغه رڼا هم راځي او که نه زړه کې د څه راځي څه ویل غواړې خورکې زه دا ویل غواړم چې موږ سره کومک وشي موږ ډېر په سخت حالات کې ګیر شوي یو خلکو نه مې دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي ډېره خو په زړه کې مې ډېر ارمان دی چې کاشکې زموږ کور آباد وي ورونو خویندې مې جوړې وي مور مې جوړه وي خو نه کېږي نصیب وم قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې زموږ هغه دوه خویندې چې تاسې ګورئ چې ما تاسې ته وویلو چې په رواني تکلیف مبتلا دی په خپلو منځ کې لګیا دي او جنګ کوي دغه خویندو سره هم دوه درې خبرې کوم غواړم چې دوی سره خبرې وکړم چې دوی ماته څه ویل غواړي دی خوا ماته وګوره خورکې ماته وګوره نامت چی است؟ چی است نامت بر مسئله کوی جا برنامه متوجه شدی که سلام کن؟ مرجینا؟ مرجینا است نامت؟ خب چی میخواهی که بر تو ما چی کنیم؟ چی برات بیاریم؟ در دل تو چی همشیری عزیز؟ کالا با تیز بگو چی برات بیاریم؟ ایشار کالا دیگه چی برات بیاریم؟ مارد روغن چیزی بیاریم برات؟ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې دغه خورکې چی کولی خو د دې تر څنګ زمونږ هغه بله خورکۍ چې ناسته ده غواړم هغې سره هم دوه درې خبرې وکړم چې تاسې ته د هغه خورکۍ د زړه غږ واوروم چې تاسې لږ د دې غږ هم واورئ ستړی مې شي پشتو میفهمی؟ حالا دری صحبت کنیم او پشتو پشتو میفهمی؟ فارسی خب اسم چی است؟ نام چی است؟ انیسا جان تو بر من بگو که تو میفهمی که من مریض هستم او دیگه دخترکاره که میبینی جور است در دل تو چی میه باشم؟ یعنی تو چیز میه درد و مرض و چیز میه در دل چی میه که بر تو کدام چیزای ما بیاریم؟ چادر بیاریم، کالا بیاریم، بر تو آرد بیاریم، روغن چی بیاریم؟ بگو تو بدان خود بر ما بگو نه؟ روغن بیاره او کالا روغن و کالا بیاریم؟ خب میخوایی که ما بر یک دکتر تو را ببریم جور شوی؟ اوکی
که جور شدی بعد چی میکنی که شکر الحمدلله تو صحتیاب شوی؟ یعنی از او وقت چی میکنی؟ بر مردم خدمت میکنی نمیکنی؟ میکنم. خدمت میکنی نه؟ انشالله تو جور میشی. بخیر ما با امید از این هستم که کدام اشخاص کدام برادرایی که از شرق رادیو تلویزیون شما را تماشا میکنه میای امرای شما کمک میکنه، شما را بر دکتر میبره، خب بر شما خوب خوب کالای میاریم. صحیح است نه؟ خب ای تو بر ما بگو نه که دلت میشه که مکتب بخوانی؟ میرم. دلت بر مکتب میشه که مکتب بخوانی؟ میرم. میخوانی مکتب؟ در کجا مکتب میخوانی؟ ده چی ده مکتب میروی؟ خود تو بر ما یک دو سه را بگو که تا چند یاد داری؟ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 بگم بگو؟ 2 4 5 6 8 9 10. خب اول بگو چی است؟ اول کلمه. کلمه. دویم چی است؟ اول مماس. خب اول کلمه دویم نماز. سیم چی است؟ ده. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو انیسه جانې تاسې ګورئ چې وایي زه په مکتب کې یم، مکتب ته ځم او راځم، خو متاسفانه د دې هغه ذهني توازن دومره کمزوری دی چې د دې په ذهن کې سکیني نه. خبره دې همدا اوس ورته وکړو وروسته به ترې هېروي او هغه تر څنګ چې هغه ورونه ناست دي هغوی هم ورته په خندا دي ورباندې خاندي. دا حقیقت دی قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو چې کله یو انسان مریض شي او یا د یو مشکلاتو سره مخامخ شي په خپل کورنۍ کې به هم خلک ورپورې خاندي، همدارنګه په چم ګاونډ کې او په خپلو خپلوانو کې ټول خلک به ورپورې خاندي. یو خو مریضي شي او د پاسه پې غریبي هم شي نو انسان د خلکو د خندا شي. خب مرجینا جان بر تو چی بیاریم؟ تو بگو که دلت میشوه که بر تو بنگری بیاریم، بر تو یک گوشواره بیاریم، بر تو یک چادرک خوب بیاریم، دلت میشوه بچه؟ بالا سعی کن، بالا بر ما سعی کن، بر ما سعی کن، بر ما نه بر ما سعی کن. دلت میشه که برات چیزا را بیاریم، بنگری چوریا بیاریم برات گوشواره بیاریم، برات چادر خوب برات بیاریم، لباسای خوب بیاریم، دلت میشه؟ بیاریم. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه دوه خورکې خبرې تاسې واورېدې. غواړم چې دغه خورکې نه هم یو دوه درې خبرې نور هم واورم چې دی راته نور څه بیان غواړي. همشیری عزیز وقتی که هم دو همشیره شما در بین خود جنگ میکنین و یکی دیگر هم میزنین، همشیره خود در بین خود مثل تو محبت داشته می باشه که هزار چیز کده زیاد حتی جان خود با یک دیگر قربان میکنه. امی همشیره در بین خود جنگ میکنه. در دل تو چی می همشیره عزیز برام؟ در دل من میاد که خواره ما جور می بود جور نیستم، عصبی تکلیف داریم کمو کاری او بیخیال در مابین خود خیلی جنگ میکنه. ارمان در دل من میاد کش که جور میکنه سن مردم خواره مردم سعی میکنه دل من میسوزه، سن مادر مردم سعی میکنه دل من میسوزه. بی در دل مرمان است که خوار ما و مادرم جور شو کلش زندگی ما جور شو. کاش که بیادر جوان داشته میبودم که چیز کار ما میشه. خب همشیری عزیز همی فعلا که ما میمونم همی برادرت در بغلت که شسته است. ما حتی پیشتر دیدم که در جان زی هزار هم نیست. اگر استاده کنی نمیره که ما ببینم که همو از طریق شرق رادیو تلویزیون همو برادرایی که همی برادرم میمونه که با ای کدام کمکی کنه با کدام کمک نیاز داره و هم این را ببینه. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې دغه ورورجان ګوري یخني دی په دغه یخنۍ کې تاسې ولیده چې دغه وړوکی ګلالی ماشوم د یخنۍ له امله رپېدو. آیا په داسې حالات باندې به موږ څنګه خپل زړه نه سوځو؟
په داسې حالات باندې خود مسلمان پرېږده چې د کافر زړه هم سوځېږي. په دې هیله چې دغه ورورکۍ او ترڅنګ یې دغه زما خویندې دغه واړه واړه ماشومان تاسې یوازې پرېنږدي او په دغه یخنۍ کې تاسې ورسره د خوراکي او د ژمني توکو مرسته وکړئ. بشه برادر جان قند، همشیری عزیز، وقتی بر مادرت نظر میکنی، بر همشیرهت نظر میکنی، همچنان بر برادرت نظر میکنی، بر غریبی خود نظر میکنی، در دلت تو کدام چیزی میآید که بر خدا چی سوال کنی؟ یا خدایا تو زندگی ما را خوب کو، یا خدایا تو از غریبی ما را نجات بده. در دلت چی میآید و همشیری عزیز؟ در دل میآید کاش خانه ما آباد می بود، خانه ما جور، خواره ما جور می بود، مادرم جور می بود، بیادر جوان داشته می بودیم، کاروبار ما جور می بود. از خدای خود خیلی سوال میکنم، ارمان در دل مسته که کاش خواره ما جور شود، بیادر ما جور شود، جوان شود. نمیشه دیگه. از خدای خود خیلی سوال میکنم، بعد نه نماز بخوانم خیلی سوال میکنم که خدا مادر ما رو بیادر خواره ما رو جور کنه. خیلی سوال میکنم، خدا دل ما خیلی ارمان پیدا است، کاش که جور میبودیم، بیادر جوان داشته میبودیم، واقعا تو میشد خواهلا میشه بیکی زندگی ما درست. همشیری عزیز، وقتی که در خویشاوندی شما عروسی می شود و یا در همسایه خود دیگر دختره جوان می بینی، خوب کالای در جانش می باشه، و یا یک عروسی یا کدام دیگر مراسم می روین، هر لباس خوب در جانش می باشه، طلا در گوشش می باشه، لاکت طلا می باشه در گردنش، تو چیزی نداری، اینی حالا چطور سپری میشه با ما بگین؟ خیلی سخت تیر میشه. وقتی که میبینم ممزوله ما خیلی خب ما داشت بیشی چشم هم میباشم، از دست جای نمیریم، ما دینیم ها نمیباشیم، خونه میشه. ارمان خیلی در دل مسته که خب که پره نمیشه دیگه. وقتی که ممزوله خودم میبینم میرن عروسی میرن جای میرن، خیلی در دل ارمان میره که کاش که ما داشته میبینیم که میرفتیم، از خانه نمیبریم، باش که مردم سر ما عزیز میکنه، خنده میکنه. چرتا سوک جڑا کوي، چرتا سو خندا کوي، چرتا سوک جڑا کوي، چرتا سو خندا کوي، ټول دنیا کې ماتم دې زما غم خودی کم دی. در همسایه همشیره همراه شما کسی کمک میکنه نمیکنه؟ نه نمیکنه، اگه کسی رواسش بود خو میکنه، لباس کونه باشه چیز باشه بر ما روان میکنه. خب در همسایه ما کسی هم نمیکنه، خواست خودگی ما باشه، این میز خودگی پدرم باشه بس روان میکنه، این میکنه کنده جان بیادره مخواره کنده جان کلک مردم اساس خوی معنیست. دادل ارمان دست که خدا آباد کنه کل افغانستان، بیخی ارمان دادل پیداست. همشیری عزیز، وقتی که ما میبینیم هوا سرد است، شما در یک خانه ای تو زندگی میکنین که حتی شیشه هم نداره، وقتی که همشیرت مریض میشه، برادرت مریض میشه، در آن حالات چی میکنی شما؟ اگه بوده که برش میاریم هم دوا برش میاریم، هم گولی که نبود اونو تیر میشه سر ما، خدا خوب میکنش خوشان بشه، خب که اصلا نباشه تا که نمیتون میباشه. همشیری عزیز، پیشتر ما را دمی همسایه شما کسی گفت که شما بغیر از این دو خواهرها یک خواهر دیگه هم داشتین، اگر قصه اونها را با ما بکنین که او همشیری شما کجا است و او چی تکلیفی داشت، همین جریان با ما بگوین. اون روانی از داشته بود جد کمال است، 3 دفعه ستارش آمد، دوسیم دفعه که خدا وقتش مرده که پیسه که ما نبود که خط از کفن میکنیم دفن میکنیم، خونه بود خونه می از
دوستای ما زنده باشه اونم که ما کاره که ما بس دفن کردیم میشه. همشیره عزیز، کدام یادای امو همشیره تو را جور میده؟ کدام یادای امو همشیره در یاد شما می از طرف شب، از طرف روز که در دل توی بیایه که همشیریم خو اینجا شسته بود، حالا همشیریم نیز در دل چی می همشیره؟ کدام دردهای زو، کدام یادای زو تو را بر خواب نمیمانه او همشیره عزیز؟ درد زو هم از لباسش دردش برمیاد، هم که چای بوری مانه بود، آرد مانه بود، نان مانه بود. درد زو من کس پش مامی تلویز خو که نداشته بودیم، مجبور می بودیم از خانه دا کس بش می آوردیم. خو خیل دردش می زورانه، لباس خیلی می تلویز، خو پیسه نبود که میهیدیم برش. خیلی شوقی لباس خیلی بوده که از چبلک بود، از کالا بود، از هر چیز بوده که خود نبوده که برش میهیدیم. دادم ما خیلی ارمان باید. همشیره شما از یک خوب لباسی را، از یک خوب پوشاکی را، از خوب خوراکی را ارماندش همراه خود با گور برد؟ از کالا را برد، لباس، از خوردن هم خود. ارمانی رفت از این دنیا دیگر همشیره شما؟ ها، ارمانی را خیلی ارمان. کدام وقت که در شب در یادت می از چشمه تشک میره و همشیره؟ چرا نمیره؟ خیلی پسش میزودیم کلگی ما خواهرم میادرم مادرم هیچ وقتش خراب نیست. روانی تکلیف داره بیخی نه کسی اولاد نه کسی زندگی است که چرخم زندگی ما دیر میکنم. دورم چرت چیشته میباشه خلاص. یا الله ته رحم، یا الله ته په ټولو افغانانو باندې ورحمیږي. د هغه مور په زړه کې، د هغه خور په زړه کې، د هغه پلار په زړه کې به دا یو ارمان وي چې خدایه دغه لورکی مې، دغه زوی مې چې کله مړ شو نو یادونه به یې ورته د شپې خوب ته نه پرېږدي چې زما په کور کې ښه خوراک نو، ما ورته یو ښه جامه ونه کړی شو چې ورته واخلم، ومې نه کړی شو چې ورته یو ښه سپلی واخلم، یو ښه بوټان واخلم. اکثر چې هغه مور، هغه خور او هغه پلار ویده کېږي نو د هغه لور او د هغه زوی یادونه به یې خوب ته نه پرېږدي. دغه خورکۍ وویلو چې زما خور د ځان سره هغه ټول ارمانونه ګور ته یوړه. زمونږ په کور کې به بوره نه و، زمونږ په کور کې به یو بل ښه خوراک نو، دغه خوراکۍ به مې وغوښته. ای ته ماته ووایه برما بگو تو همشیری عزیز، از تو که خرد خواهرت بود نامش چی بود؟ خرد خواهرکت که بود نامش چی بود که فوت کرده؟ سایمه. سایمه چی شد همشیره؟ سایمه چی شد؟ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه خورکۍ نه پوښتنې کوو چې سایمه څه شوه؟ سایمه چی شد بچه؟ وقتی که زنده بود کتیش مستی می کردی، بیرون مبر آمدی، کتیش گپ می زدی مثل دیگر همشیره واری کتیش جنگ می کردی یا نه؟
دینه نکش میرفتیم که گفت میزد تو خوب گپا میزد آله گپ نمیزن حالا گپ نمیزنه؟ نه کدام وقت به قبرش میره یا نمیری؟ میریم با اون روز چرا نرفته بودیم که رفته بودی اوجا کتید گپ زد یا نزد؟ زده که پیر گپ زد دیگه گپ نزد دیگه بر خاموش شد؟ یه گپ زده نتانیست؟ زده که میگه بیا که او بیار تو گفت تو را گفت گو بیا که او بیاریم؟ باز او آوردی برش؟ و برشاو آوردم میخوده که دادم میخود وی تللی بیرته نه راځي حقیقت دی دا خوراکی وی ما ته یې وویل چې اوبه راته راوړه اوبه یې وڅښم خو تللی بیرته نه راځي خو شا باندې چې خاورې انبار شي هغې بیا زیارتونه جوړېږي بیا هغه بیرته نه راځي راځئ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې د دغه خوراکۍ هغه کشره زموږ بل خوراکی خپل ټول ارمانونه د ځان سره خاورو ته یوړه دوی مه پرېږدئ چې خپل ټول ارمانونه دوی هم ځان سره خاورو ته یوسي راځئ د دوی په ژوند باندې دوی سره مرستې وکړي که تاسې غواړئ چې د دغه کورنۍ لاسنیوی وکړئ او دغه کورنۍ سره مرستې وکړي نو تاسې کولی شئ چې د هیلې خیره ټولنې په وایبر شمیرو باندې موږ سره اړیکې ونیسئ چې همدا اوس تاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم تاسې ته ښکاري 003 زموږ بله شمیره دی 003 اتاویا ونوي ودیش 545 همدارنګه د هیلې خیره ټولنې ویب سایټ ادرس هم تاسو ته وایم تاسې کولی شئ چې د هیواد څخه که بهر یاستئ زموږ په ویب سایټ باندې موږ ته مراجعه وکړئ www.hilaorganizationorg.com موږ تاسې سره ژمنه کوو چې ستاسې هغه رالیږل شوي مرستې به په خپل وخت سره دغه مستحق کورنۍ ته سپارو او بیرته به یې تاسې ته یو کلیپ جوړو چې زموږ په دې نړۍ کې داسې خلک هم شته دی چې په داسې کورنیو باندې زړه سوځوي تاسې ته به بیرته یو کلیپ جوړو او تاسې ته به د شرق راډیو تلویزیون د لارې نشرو قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په بیړنۍ مرستو کې موږ سره د HHRD هیلپینګ هینډ موسسې د ژمني توکو مرسته کړې چې موږ ته یې سپارلې او موږ غواړو چې دغه کورنۍ ته یې اوس وسپارو چې دغه یو څو ورځې د یخنۍ په دې باندې لږ ښه تېر شي بیا هم په تاسې باندې غږ کوم چې دغه ژمني توکي بسنه نه کوي دغه خویندې علاج ته هم ضرورت لري پکار دی دغه خویندو تداوي وشي همدارنګه خوراکي توکو ته هم دغه کورنۍ ډېر اشد ضرورت لري قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسو ګورئ چې دغه خوراکۍ په ژړا ده او تر څنګ دغه زموږ دوه خویندې چې ناستې دي کله خاندي او کله یو بل ته ګزارونه ورکوي په یو بل باندې لاس اچوي او مستي کوي هغه کله خپل ورور ته لاس اچوي همدارنګه کله خپل خوراکۍ ته خو تاسې به پوه شوي یاستئ چې حقیقت کې دغه کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي زموږ ملتیا وکړئ د HHRD هیلپینګ هینډ موسسې دغه مرستې دغه کورنۍ ته سپارو خم